لیلا خان نوې مرکه وایي راتلونکی کال واده کوي. د پښتو ژبې نوموتې او خوږ ژبې سندرغاړې لیلا خان په دوبۍ کې په خپله نوې مرکه کې د خپل واده په اړه پرېکړه رسنیزه کړه. د کوزي پښتونخوا بلبله سندرغاړې لیلا خان غواړي راتلونکي کال کې واده وکړي. لیلا خان په دې ویډیو کې د خپل همسفر په اړه نه دی غږېدلی چې خاوند د څوک او د کوم ځای دی. هغه دا هم نه دی ویلي چې د راتلونکي کال په کومه میاشت کې به واده وکړي او آیا کوژده یې شوې که نه. خو د راشد خان له واده راوروسته د لیلا خان د واده پرېکړه کول په حواله رسنیو کې د خاغو خلکو شکونه په باور بدل کړل چې د راشد خان او لیلا خان ترمنځ په مینې شک لره. های لیلا خان به په ژر واده کولو غواړي راشد خان ته زور ښکاره کړي او یا های هغه تمه چې د راشد خان یې لرله پرې شوې وي. نو ځکه نوموړی غواړي واده وکړي. لیلا خان په همدې مرکه کې یوه بله تر ټولو جالبه خبره هم کړې ده او ویلي دي چې په ټول ژوند کې مې صرف یو ارمان صرف کړی او هیڅ امکان نه لري چې په پاتې ژوند کې هم پوره شي. که څه هم لیلا خان د دې ارمان نوم نه دی ذکر کړی خو ښکاره خبره دا ده چې راشد خان واده وکړ او لیلا خان هم غواړي بل چا سره واده وکړي. نو د لیلا خان ارمان له راشد خان سره شریک ژوند دی. دا به نو څنګه پوره شي؟ ملګرو تاسې په دې اړه څه نظر لرئ کمنټ کې را سره شریک کړئ. له ملتیا مو نړۍ مننه. شیر او سبسکرایب مو هېر نه شي. تر بیا ښې چارې لویه لمبل شه.